लोकल अकाउंट چې کله جوړو د انټرنیټ ضرورت نه وي، بغیر د انټرنیټ نه جوړیږي. لکه دا موږ او تاسو چې دا نن کوم اکاونټونه جوړ کړل دا لوکل طریقه وه، دا لوکل اکاونټ شو عام. خو چې کله موږ مایکروسافټ اکاونټ جوړو هغه به د انټرنیټ په واسطه سره جوړو. څه په واسطه باندې؟ که چېرته انټرنیټ موږ سره نه وي بیا هغه اکاونټ نه جوړیږي. یو بل د دوی ترمنځ فرق ډیر زیات فرق دی. اوس کله چې لوکل اکاونټ تاسې جوړ کړئ نو هغه سکیور نه دی. سکیور دا معنا یعنې که څوک وغواړي چې ستا د دې ایڈمنسټریټر اکاونټ پاسورډ مات کي او کمپیوټر ته ننوځي دا امکان لري، دا کېدلی شي. خو که چېرته ستا کمپیوټر کې ډیره مهمه ډیټا وي او ته غواړې دا ډیټا ته انلاین هم وساتې سټوري کې ون ډرایو کې. ون ډرایو چې دی دا د مایکروسافټ لخوا تاسو ته یو 5 جی بي سپیس درکوي. هغوی تاسې د خپل کمپیوټر نه ډیټا اخیستی شئ د هغوی سره سټور کولی شئ. خو چې تاسې په مایکروسافټ اکاونټ یو ځلې ګوره دا اکثر غټ غټ ادارې دي، مطلب ډېرې مهمې ډیټاګانې لري، نو دا کمپیوټر کېدای شي ورک شي، مات شي، د منځه سوچ لاړ شي، وسوځېږي. نو که چېرته تاسې مایکروسافټ اکاونټ ولرئ د دې کمپیوټر هغه ټوله ډیټا راواخلئ، مهمه ډیټا لکه عکسونه دي، د ورډ فایلونه به وي، د ایکسل فایلونه به وي، نوره مهم فایلونه به وي، دا راواخلئ ون ډرایو کې وساتئ. ون ډرایو کې چې وساتئ نو که بیا ته دا مایکروسافټ اکاونټ موبایل کې خلاص کړي، بل کمپیوټر کې خلاص کړي، نو هغه ډیټا به تاسو ته بیرته راشي. هر ځای ته چې لاړ شي هغه ډیټا به ستا سره لاس کړي. Anytime, anywhere, in any device.